که تاسو نه زه تپوس وکړم چې کوم داسې خوراک دی چې تاسو د یو خپل ټایم مکمل خوراک چې په هغې کې هر یو څیز موجود وي، چې په هغې کې کیلشیم وي، په هغې کې وایټامین ډي وي، په هغې کې وایټامین اے وي، په هغې کې پوټاشیم وي، مختلف نمکیات وي، په هغې کې انرژي لیول کاربوهایډریټس وي، په هغې کې پروټینز تاسو ته میلو شي، پلانټ سورس پروټینز میلو شي، یعنی په یو ټایم باندې تاسو ته صحتمنده غذا میلو شي. نو داسې کوم څیز دی چې تاسو خپل جیب کې هم ګرځولی شي؟ جناب کجوري یا چوارې. اوس دا که تاسو یو ټایم وخورئ 2 کجوري یا 2 چوارې، انرژي هم درته میلو شي او دې کې دومره څیزونه دي چې کوم تاسو ته د یو ټایم په خوراک کې میلاویدی شي. نو دا یو فل انرژي ډرینک دی، یعنی تاسو په ورځ کې د یو ټایم مکمل خوراک دی. دا که دا چوارې یا دا کجوري تاسو اوبو کې یا پیاو کې خوشتي کې او بیا عام ورسره اوسکئ، نو یقیني طور د دې د فایدې چې کوم دی دا ډبل شي او تاسو ته فائدې انتهایی زیاتې شي، نقصان پکې بالکل نشته. هر څوک د کجوري او چوارې استعمال کولی شي، د صحت لپاره، هضمې لپاره او د انرژي لپاره بهترین چیز دی.